السلام علیکم. جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ باستی او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. دا د نن یو ځل بیا د ټکنیکل اسر چینل څخه تاسو ته نیغ په نیغه یو ویډیو وړاندې کوم. ملګرو دا ویډیو ډېره خوندوره او زبردسته ده. مخکې وروسته کوئ مه. که چېرته مو بشپړ ډول وینئ د تاسو نشئ کولی چې پوه شئ په دا ویډیو د څه لپاره ده. ما څنګه کولی شو چې لایف کرکټ نشر کړو د خپل پیج فیسبوک پیج څخه. ملګرو ما یوټیوب کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې کتلې خو ټولې په بله ژبه وې، نورو هېوادونو په ژبه یې پښتو ژبه باندې هېڅ یو ویډیو په دې ډول نه وه جوړه شوې. نو ما ښه غوره وګڼله چې زه راشم او د خپلو پښتنو ملګرو او پښتنو دپاره زه یوه خوندوره ویډیو جوړه کړم چې دوی هم دغې اپلیکیشن څخه ګټه پورته کړي او خپل پیج مشهور کړي، خپل پیج څخه لایف ویډیو نشر کړي. داسې لایف چې فري هېڅ روپۍ هم نه غواړي، داسې اپلیکیشن چې روپۍ نه غواړي، فري لایف تاسو ته ویډیو نشر کړي او تر اخره پورې تاسو کولی شئ کرکټ میچ لایف خپل پیج څخه نشر کړئ. ملګرو دغه اپلیکیشن کوم دی او څنګه کولی شو چې دغه اپلیکیشن څخه لایف ویډیو نشر کړو. تاسو به ملګرو راشئ او خپل پلی سټور ته دغه اپلیکیشن به تاسو خپل پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته به راشئ او پلی سټور څخه به دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته چې ننوتئ سرچ کوه ملګرو، دغه نوم ووهئ. دغه ګورئ دا پاس چې ما لیکلی دی، دا مو چې کله سرچ کې ووهه نو تاسو ته به دغسې اپلیکیشن راوړي. دا اپلیکیشن ګورئ لایف سټوډیو، په دې باندې کلیک وکړئ. دا به څه وکړئ ځان ته را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړئ تاسو به نیغ په نیغه همدې څخه دې ته ننوځئ. ملګرو کله چې دې ته تاسو ننوتئ فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. ښه ملګرو تاسو سره به دلته دا فیسبوک کنټینو از خپل هغه فیسبوک کوم یو آی ډي چې دی هغه به ورسره کنیکټ شي. په اوکې به کلیک واخلئ. په دې تاسو به په دې کلیک واخلئ ګرې باندې، بیا به اوکې ووهئ. تاسو به دا ټول الاو کړئ. ښه ملګرو تاسو ته به دغسې صفحه راڅرګنده شي. په دې صفحه کې به تاسو راشئ، په دغې برخه بس سکرین باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې سکرین باندې کلیک واخلئ تاسو به دغسې صفحه راڅرګنده شي. تاسو به راشئ دا به داسې خلاص کړئ. وروسته به تاسو راشئ په دغې برخه باندې به کلیک کړئ، په دې سیټینګ برخه باندې. کله مو چې په دې پر کلیک دلته به تاسو راشئ په دغې ایډیټ باندې. ملګرو تاسو به راشئ دلته به تاسو کولی شئ چې لوګو هم ځان ته ولګوئ. په دې پلس آپشن به کلیک واخلئ. دې ځای کې به تاسو چې کله کلیک واخلئ دلته به تاسو د بیا راشئ فوټو باندې کلیک واخلئ، ایمیج باندې دغه ځای کې دې کې چې کله کلیک واخلئ تاسو ته دلته خپل دغه راڅرګندېږي. تاسو کولی شئ لوګو هم ځان ته ولګوئ. لایف کې به ستاسو لوګو هلته هم ښکاري په ښایسته ډول باندې به هغه لوګو چې دی ستاسو هغه لایف کې ښکاري. دلته به یې تاسو راواخلئ دې کونج کې به یې ولګوئ. نو دې طریقې باندې به ستاسو اوس لایف ویډیو کې هلته لوګو هم ښکاري خلکو ته، ستاسو د پیج لوګو. ملګرو تاسو به راشئ، تاسو به بیرته په دغې ریډي باندې کلیک واخلئ، د ریډي اپشن باندې. چې کله کلیک واخلئ دې ځای کې به ستاسو بیرته راشئ په دې ځای کلیک واخلئ. په دې ځای چې کله کلیک واخلئ دلته به تاسې ریزولوشن به ورته 280 تاسو به ورته 1080 کړئ. نور به دې سره کار نه لرئ. تاسو به بیرته راشئ په دغې چینل مای چینلز باندې به کلیک واخلئ. په دې مو چې کله کلیک واخیسته تاسو به راشئ بیرته په دغې باندې به کلیک واخلئ. په دې مو چې کلیک واخیسته تاسو به راشئ دلته لاندې په دې ځای به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ځای کلیک واخیسته تاسو سره لومړی وختونو کې دا چې دی دا دغسې در سره تاسو به راشئ، تاسو به دغسې
پیج تاسو ته راوړي، تاسو کوم پیج نه نشروئ همغه پیج به کلیک کړئ، بېرته به بیک شئ شاته. کله چې تاسو دغسې صفر شي د سیو باندې به کلیک واخلئ، سیو باندې مو چې کلیک واخلئ تاسو سره دلته چې صفحه چې سیو شوه ملګرو، تاسو به اوس بېرته راشئ، بیک به شئ، همدې ځای به پاتې شئ، دا به د صفحې څخه نه وباسئ. ته به راشئ ګوګل کې به ولیکئ تاسو به داسې ولیکئ لایف کرکټ میچ. کله چې لایف کرکټ میچ شروع وي داسې به راشئ ویډیو برخه به تاسو دلته لایف کرکټ میچونه راوړي، دې ځای کې به کلیک واخلئ. ملګرو تاسو به کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وشئ دا به ستاسو ته لوبه شروع شي. تاسو به دغلته په دغه برخه باندې आप तमाम सुनने वालों साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। تاسو به راشئ په دغه برخه به کلیک واخلئ، راغړ به کړئ. کله مو چې راغړ کړئ تاسو به بېرته دې څخه وځئ او را به شئ بېرته دې خپلې صفحې چې راغلئ تاسو به ګو لایف باندې کلیک کړئ. شروع به چې کله هم دا شروع کړو سکرین ریکارډ شروع کېږي ملګرو، تاسو به حساب شروع کړئ، زر به بېرته دلته راشئ او دغه بېرته داسې چالان کړئ. स्वागत है تاسو ਤੁਹਾਡਾ باندې ځای کې داسې پاتې شئ، همداسې په دې طریقې باندې تاسو لایف کرکټ نشئ شي پیج کې. ملګرو کومه ستونزه وه ما ته کمنټ وکړئ، کمنټ نه ما سکرین باندې واتساپ شماره دې ته میسج وکړئ، اتن به ستاسو ستونزه حل کړي. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوی یاست زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو دغسې ته تاسو ته ورسېږي. تر بیا ښې چارې، الله پامان.